دغه نه بس سوال دی د یو ملګری ته پوښتنه کوي چې د یعقوب علیه السلام په قصه کې په دوه ځایونو کې هغه د خپل زامن پرېښودي دي د دې نورو زامنو سره دا کشران یې مشرانو سره پرېښودي په یو ځای کې یوسف علیه السلام پرېښودو د مشرانو سره هغو سره دغه کار وکړو چې کوی ته غوزار کړو نو په دویم پېرې بیا ولې د بنیامین د هغوی سره پرېښودو چې د پته لري چې دا داسې دوکهباز دي او مخکې هم دوی دا کار کړی نو په دویم پېر ورسره ولې پرېښودو الجواب بالله التوفیق اولني پېر چې هغوی یوسف علیه السلام بولی دی نو هغه د دې وروڼو د کوششونو نه بعد الله په قرآن کې وایي چې قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ای پلاره ولې ته په موږ باندې یقین او باور نه ساتي موږ سره ولېږه یوسف او موږ دته نصیحت کوونکي یو ارسله معنا غدا يرتع ويلعب موږ سره پرېږده صاحب ازاد چې لوبې به وکړي وإنا له لحافظون موږ یې حفاظت کوو پلار ورته دوه وجې بیان کړې قال اني ليحزنني ان تذهبوا به اولنۍ خبره خدای چې زه به ده پسې خفه کېږم د دې د لاسې تاسو ته نه پرېږدم دویمه ده واخاف ان یاکله الذئب زه یېرېږم چې شر مخې ونه خوري وانتم عنه غافلون تاسو به غافله یې هغو پلار ته ووایي چې پلاره که موږ یو او دې شر مخ خوري نو بیا خو موږ تاوانیان یو ځکه چې موږ د لوی لوی سړي او د تکړه تکړه هلکان زه سیده بوځي دا اولنی پیر شو او دم دلیل دی په دې باندې چې د یعقوب علیه السلام سره علم الغیب نشته خو پرېښودو چې زه هلکان دغه مطالبه کې په دویم پیر بیا چلو شو چې کله دوی لاړو مصر ته اول ته یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام غوښته چې دوی له دغه راولي بنیامین راولي نه هلته دوی ته ووایي چې که تاسو دا رور رانه اوسو زه تاسو له پیمانه نه در کوم غلبه تاسو ته نه میلاوي الله وی فلما رجعوا الى ابيهم کله چې پلار پسې راغلل قالوا یا ابانا منع منا الكيل پلار وی پیمانه او غله هر سره نه بند شو فارسل معنا اخانا نقتل موږ سره زموږ ضرور ولېږه غلبه راوړو موږ وانا له لحافظون موږ به حفاظت کوو د پلار ورته وی هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل لکه زه تاسو باندې بیا داسې یقین وکړو لکه څنګه چې مې مخکې کړی و د ده ورور تاسو بوله بیا ورته هغه ووایي چې لن ارسله معکم نه پرېږدم دې پرې تاسو حتی تؤتوني موثقا من الله مضبوط لوز او عهد به ما سره کوي لتأتونني به چې خامخا به یې راولئ ماله الا ان يحاط بكم مګر دا که چېرته ټول په سزي کې پساو شوي نو هغه به جدا خبره خو چې تاسو راځئ نو دی به راولئ فلما اتوه موثقهم کله چې هغوی لوز او قسمونه او قرآنونه یې وخوړو هغه ته یې صحیح ده الله على ما نقول وکیل الله په دې خبرو باندې شاهد شو دا کومې خبرې زموږ په منځ کې وشو هغه زوی ته بوتو دویم و دې ځای کې یعقوب علیه السلام چې د خپل کشر زوی پرېښودو د دې هلکانو سره مشرانو سره دغه یو څو وجې دي اولنۍ وجه دا ده چې دې ته ضرورت و هلته د هغوی غله پکار ده او غله پې بنده شوې ده چې څو پورې دوی د رور نه یې راوسته یو وجه دا ده دویمه وجه دا ده چې هغوی قسمونه وخوړو مضبوط لوزونه یې ورکړو پلار یې مطمئن کو چې نه موږ قسمونه خورو بیا نه کوو داسې په دې کې یو بله خبره یاده ساتئ هغه ده چې دوی ته دا پته لګېدلې ده چې زموږ د پلار په یوسف علیه السلام پسې څومره خفه دی نو کېدی نه شي چې دوی د دې کشر سره هم دا چل وکړي نو پلار یې په زړه کې دا ده چې دوی دې سره خو دې چل نه شي کولی ځکه چې یو رانه جدا شو ځون خو نه شي جدا کولی درېیمه وجه هغه دا ده علما وایي چې دغه حالاتونه هغه معلوم کړو چې دا اوس نیکان شوي دي ښه خلک دي تر دې چې بعض علما دا وایي چې دوی ته بیا نبوت میلاو شو اگر که دا کمزورې خبره ده نبوت ورته نه و میلاو شوی خو د پیغمبر په کور کې هوګن د پیغمبر بچي دي نو دا شر په دوی کې دي چې د همیشه دپاره نه و پروت دا خو دغه ټیم کې شیطان راغی دوی په منځ کې یو کار یې وکړو د هغې مطلب خو دا چې د همیشه دوکهباز دي او دغه طریقه ده دغه کارونه دي د پیغمبر بچی دي ښه خلک دي خو دغه ځای کې شیطان سیجل وکړو په منځ کې راننوتو دا کار یې وکړو د دې یو څو وجود راځه چې دی یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام کشر و دغه د مشرانو وروڼو سره پرېښو او په دې کې هم هغوی څه چل نه دی کړی چې دوکې کړې ده هغه هلته پرېښو خو هلته یوسف علیه السلام داسې طریقه جوړه کړې وه چې دغه رور یې د ځان سره ایساره و والله اعلم